بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ په افغانستان کې د ویب سایټ لپاره ډومین واخلو، هغه هم د حساب پی په پیسو باندې یا هم د بانک د لارې یا هم د MTN مومو د لارې، یعنی د دې پیسو د لارې موږ کولی شو په اسانه توګه باندې مونږ په افغانستان کې ډومین واخلو د خپل ویب سایټ لپاره او یو خپل ویب سایټ جوړ کړو. خوږو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د بیل نشان وهئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ. دا ځکه چې زموږ کله نوی ویډیو چینل ته اپلوډ کوو د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته زر تر زره ورسیږي او له خوندورو او ګټورو معلوماتو برخمن شئ. خوږو ملګرو تاسو به راشئ او براوزر به خلاص کړئ کروم او په کروم کې به تاسو ولیکئ سرچ کې ولیکئ aryan.ict.com. صحیح ده؟ دا به تاسو ولیکئ. کله چې ولیکئ دا به سرچ کړئ. کله چې مو سرچ کړو تاسو ته دغه شانتي اپشن راځي. دلته خوږو ملګرو تاسو به لومړی یو کار وکئ چې تاسو به باید دې کې یو اکاونټ جوړ کړئ. دلته اکاونټ جوړېدو طریقه ده، تاسو به دلته په درې کرښو باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو راشئ لاندې او دلته به ولیکئ ووهئ کریټ مای لیپ اکاونټ، دا به تاسو کلیک کړئ. نو دلته تاسو فرست نیم لاست نیم ایمیل او همداشان ادرس سیټي او ټول معلومات به تاسو دلته ورکړئ. همداشان موبایل شمیره به هم ورکړئ او پاسورډ به تاسو سټنډرډ پاسورډ ورکړئ چې هر څه ولري، یعنی حروف هم ولري او سمبولونه هم ولري، یعنی واړه غټ حروف هم ولري. بیا به تاسو ایم ناٹ ریبوټ باندې کلیک کړئ او آی اګری به ووهئ او بیا به تاسو رجسټر باندې کلیک وکړئ. نو خوږو ملګرو ما چې دی اکاونټ جوړ کړی دی، زه خپل اکاونټ ته لاګین کېږم. صحیح ده؟ زه به راشم خپل اکاونټ ته به لاګین شم. ساین ان کېږم تر څو ماته خپل اکاونټ خلاص شي. دلته تاسو ته یو کوډ درځي، ایمیل ته کوم ایمیل چې تاسو اضافه کړی وي هلته یو ویریفیکیشن کوډ درځي، نو هغه زه دلته اضافه کوم. ماته راغی دلته دا کوډ چې کوم دی دا به زه هلته اضافه کړم. دلته به تاسو یو حرف اضافه کوئ، ونوي بیا چې دی شپږ 22 چې څنګه هلته لیکل شوی وي تاسو به هماغه شان دلته ولیکئ. صحیح ده؟ کله چې مو دا ولیکل دا به تاسو په ویریفای باندې کلیک وکړئ. کله چې مو ویریفای کلیک کړو تاسو ته به خپل اکاونټ خلاص شي. اکاونټ مو چې خلاص شو دلته به تاسو راشئ څو د لارې ډېر څو طریقو نه تاسو کولی شئ دلته ډومین واخلئ. یو چې دی دلته به تاسو په دغه درې کرښو کلیک وکړئ او دلته به ویب هاسټینګ ووهئ. کله چې مو دا ووهلو دلته به تاسو راشئ او دا 9.99 ډالر چې دی دا به تاسو کلیک کړئ. دلته 50 GB مونږ ته ځای راکوي، هاسټینګ دی مکمل او همداشان ډېر نور شیان دي او یو مونږ ته فری ډومین هم راکوي، یعنی هاسټینګ سره یو ډومین هم ورکوي. نو دې دپاره به تاسو آرډر نو باندې کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړو نو دلته تاسو نه غواړي چې تاسو کوم ویب سایټ کوم ډومین واخلئ، تاسو یعنې څه رقم ویب سایټ تاسو جوړوئ خپل ادرس ورکوئ. زه دلته ورکوم ذهین ټي وي. صحیح ده؟ زه غواړم دغه ویب سایټ جوړ کړم.
کله چې تاسو دا داخل کړو دلته به تاسو په چک باندې کلیک وکړئ. دا دوی دا چې کوي که چېرته په دې نوم باندې بل ویب سایټ وي نو بیا تاسو ته وایي چې دا اویلیبل نه دی. دلته ګورئ دلته ماته ولیکل کنګریچولیشن zahinTV.com is available. نو خوږو ملګرو زما په دې نوم باندې کوم ویب سایټ نشته دی نو ما دپاره دا .com چې دی دا ډومین اویلیبل دی. نو زه به دلته راشم او لاندې به راشم. دلته به تاسو څه وکوئ اویلیبل دی نو بیا به تاسو راشئ. نور هم تاسو انتخاب کولی شئ. ګورئ .tv.org.com .edu.af همداشان .com.af .fm دا ټول تاسو انتخاب کولی شئ خو د دې بیل بیل ریټونه دي چې کوم ارزانه وي باید تاسو هماغه انتخاب کړئ. نو ما دپاره اویلیبل بیا به تاسو دلته کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې مو کنټینیو باندې کلیک کړو دلته بله صفحه راځي. دلته به تاسو لاندې ښکته شئ او اخر ته به ښکته شئ او دلته به تاسو بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې مو کنټینیو باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته بله صفحه راځي او دلته به تاسو USD چې دی دا به تاسو افغانیو ته واړوئ. دا به تاسو افغانیو ته واړوئ. کله چې مو افغانیو ته واړوئ یعنی دا څومره حساب چې دی نو دا به تاسو یعنی $100 چې وي هماغه معادل افغانیو ته واوښتلی. دلته به تاسو څه وکوئ دلته به تاسو کلیک کوئ کنټینیو باندې. صحیح ده. کله چې مو کنټینیو باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته راځي 5398 افغانۍ. یعنی په دې افغانۍ باندې تاسو کولی شئ چې دا ډومین واخلئ هاسټینګ مکمل. نو تاسو ته بیا کوم ډومین چې تاسو واخیستو هماغه تاسو په بلاګر سره وصل کولی شئ. خپل بلاګ چې دی هماغه ویب سایټ ته تبدیل کولی شئ. نو دلته به تاسو که چېرته کوم کوډ لرئ ماته ډسکاونټ کوډ راکړی دی هغه زه دلته داخلوم او ګورم چې ماته ډسکاونټ کړی دی او د هغې قیمت چې دی ماته کم دی. نو زه هغه کوډ دلته داخلوم. دا پیسټ کوم او دلته ویلیټ کوډ وهم. نو اوس ګورم چې ما دپاره قیمت چې دی 3000 او 400 افغانۍ چې دي دا ما دپاره یعنی کمې شولې. اوسنی قیمت ما دپاره 1998 افغانۍ شو. نو غواړم چې په دې افغانیو باندې زه خپل هاسټینګ واخلم. دلته به زه چیک آوټ باندې کلیک وکړم. تاسو به هم په دغه اپشن کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو دلته ما معلومات ورکړل خپل نو هغه اکاونټ چې دی کوم اکاونټ زما دی هماغه مې پکې سلیکټ کړو. نو دلته بیا راځم تاسو به دلته همدغه اکاونټ سلیکټ کړئ. دلته کریټ ا نیو اکاونټ هم راځي خو تاسو به هماغه خپل اکاونټ سلیکټ کړئ او حساب پې تایر سلیکټ به کوئ. تاسو ما وخت سلیکټ کړی و او دلته به تاسو آی هیف ریډ اینډ اګری په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو آی ایم ناٹ روباټ باندې کلیک وکړئ. ښه دلته وایي بیا پې کلیک کوو چې تر څو ایم ناٹ روباټ سیسټم چې دی هغه صحیح شي. دا دی صحیح شو. دلته به تاسو کمپلیټ آرډر باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته یو بل صفحه راځي. لږ به ورته منتظر شو چې تر څو هغه صفحه موږ ته خلاصه شي. دا دی موږ ته هغه صفحه خلاصه شوه. ښه نو دلته موږ ته وایي چې تاسو دا پیسې آن پیډ دي یعنې پیسې هم نه دي ورکړي. غواړو دا پیسې اوس ورته وصول کړو. نو موږ غواړو دا پیسې د حساب پې د لارې وصول کړو. دلته موږ ته طریقه هم ښودلې ده. وایي چې اوپن حساب پې اپلیکیشن. دویم نمبر چې دی ټیب آن پې بیلز یعنې پې بیلز باندې کلیک وکړئ او بیا چې دی په انټرنیټ باندې کلیک وکړئ او بیا په آریان آی سی ټي باندې کلیک وکړئ. آریان ICT.com باندې
او دلته انوایس کوډ چې دی 9 دا تاسو دا کوډ به تاسو باید په یاد لرئ او همدا شان به تاسو کسټمر کوډ چې دی 12 دا به تاسو په یاد لرئ. که چېرته غواړئ تاسو دا صفحه ډاونلوډ کړئ هم ډاونلوډ کولی شئ. دلته به تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دا صفحه به تاسو سره مکمل PDF شکل باندې ډاونلوډ شي. نو زه اوس غواړم چې دا پیسې ورته دوی ته وصول کړم. نو راځم او حساب پې اپلیکیشن ته حساب پې اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. کله چې مو خلاص کړو دلته به تاسو په پې بیل باندې پې بیلز په دې اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو دلته به تاسو په انټرنیټ اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې مو دلته وکړو دلته به تاسو aryan.ict.com باندې کلیک وکړئ. دلته موږ ته یوه صفحه راځي. دلته اوس هغه معلومات چې موږ ته په PDF شکل باندې راکړي وو یعنې موږ ورته اوس پیسې وصول کوو د حساب پې د لارې. نو هغه به تاسو دلته داخل کړئ. کسټمر نیم چې دی سبحان الله مومند صحیح ده. زه به دا خپل نوم ورکړم. کله چې مو نوم ورکړو دلته کسټمر کوډ راځي. کسټمر کوډ ماغه چې دی 12 او همداشان انوایس نمبر سو 9 دا به تاسو 9 دا به تاسو دلته ولیکئ. بیا به تاسو انوایس اماونټ چې دی سو زه به دا وګورم دلته اخیری اماونټ چې دی 1998 افغانۍ یعنی 2000 افغانۍ کیږي. زه به ورته ولیکم 1998 افغانۍ به زما له حساب پې اکاونټ څخه کمی شي. دلته تاسو نوټ ته ضرورت نشته دی. تاسو به په پې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل حساب پې پین کوډ داخل کړئ. کله چې مو داخل کړو تاسو به ورته منتظره شئ. حساب پې کې زما چې دی فعلا 414 افغانۍ دي. نو دلته دوی تاسو ته ایمیل کوي چې کله دوی ته پیسې ورسیږي بیا ایمیل کوي. دا د ماته ولیکلو ټیګ بیل پیمنټ سکسسفل یعنی 2000 افغانۍ چې دی دا هغوی ته واستول شي یعنی 1998 افغانۍ. نو خو ملګرو موږ سره چې دی هاسټینګ مکمل واخیستل شو ویب سایټ. نو هغه موږ غواړو هماغه ډومین چې دی موږ په بلاګر سره وصل کړو. د هغې په اړه به انشاءالله راتلونکي ویډیو جوړوم او تاسو سره به شیر کوم. مننه په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیابه اوسئ. مننه.